دا یو ورو سوال کړی دی او دا به اخرنی سوال والو چې زما ماما دی خپل ماما مې دی ای زما ماما زما د لور سره واده کولی شي او که نه الجواب ګوره دا خبره یاده کوي چې ماما د دې کس د دې خورۍ د دې لور سره واده نشي کولی ولې ماما د سړي دا ماما د هغه د بچو هم دی د هغه د زامنو د لوڼو دی قرآن کې الله هغه رشتې ذکر کړي دي هغه زنانه چې هغه په انسان باندې حرامي دي نو یو یې پکې ذکر کړې ده وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات اخواتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت لونه د رور د سدي حرامي دي او لونه د خور حرامي دي نو علما وایي او دا قانون یاد کا لونه د خور خورزه د دې چې لاندې څومره لونه راځي د ټول او بچي راځي ټول په دې کې دننه راځي نو د دې لور او یا د خورۍ لور دا هم په دغه کې دننه راله نو دې ماما د هغه ټولو دپاره دی ورسېدی پرې که نه یو سړی دی د هغه خورۍ دی او د هغه خورۍ لور ده دی وایي زه د خورۍ د لور سره واده کوم کولی شي ولې نشي کولی ځکه چې دی د هغې ماما دی اگر که زمون خلک ورته پښتانه ورته نیکه وایي وایي دی په رشته کې دی څه دی نیکه دی دا د پښتنو خبره ده هسې عرف کې دي چې دی نیکه کېږي نور دی صحیح څه دی دی ماما دی د پلار ماما د دې زوی ماما دی او د دې لور ماما دی دا خو زمونږ عرف مطابق موږ دا وایو چې دی نیکه کېږي موږ دغه ته وګورو چې دی د پلار هغه ماما دی او دا داسې او دا داسې دی بس نیکه کېږي نور شرعي مسله دا ده چې دی د دې ټولو لاندې چې څومره م را روان دي چې څومره م را روان دي لکه یو سړی دی د هغه د خورۍ د زوی د زوی د زوی د زوی د زوی لور ده نکاح ورسره جایز ده ولې نه جایز د دې ټولو ماما دی پوه شوې په دې کې نو الله دې موږ پوه کړي په دین باندې